دي دا په 12,500 افغانۍ دي. دا به پوښتنه وکړم زه ځینې. لمر ته پراته دي. خرڅه په څو ده قیمت یې؟ نو د نږدې نو ما هم تر اوسه غوښ نه و لیدلی. غوا ده که غویی دی؟ غویی دی ولاړ دی. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول په جوړ او روغ یاست. نو لکه څنګه چې د قربانۍ د اختر شپې او ورځې دي، نو ډېرو دوستانو وغوښتله چې موږ ولاړ شو ګنج ته د قربانیو نرخونه معلوم کړو. نو اوس هم راغلي یو، دا د کندهار ښار دی، د عینو مینې سره په څنګ کې نوی ګنج جوړ شوی دی. نو ماشاءالله ډېره غټه پراخه ساحه ده. نو نن به د ډېره خیره سره وګرځېږو، دا د قربانیو او د پسو نرخونه چې دي هغه به انشاءالله درته بیان کړو. نو تاسې مو تعقیب کړئ. که څوک غواړي چې زموږ د اختر سفر او د نورستان ولاګونه سپانسر کړي، زما نمبر چې دی پر سکرین باندې ستا د وټساپ نمبر اړیکه را سره ونیسئ. دا ټوله دا دی. زه به په دا ګنج کې وګرځېږم. رقم پسونه دي. دو لمر زیات دی، زه دا کمره وینم هم نه. څنګه دی حاجي صاحب؟ دا د چیش په نامه دي؟ مږان خو دي. دا چیش دی؟ شینواري دی. ښه، د دې قیمت څو دی؟ دا په 12,500 افغانۍ ده. دا سپینم او دغه په څو دی؟ دا ښه، هر یو چې غواړم په 12,500. دا چې دي دا په 12,500 افغانۍ دي. هر یو چې غواړئ شینواري پسونه دي. نو تقریبا داسې 12,000 12,500 15,000 16,000 تر 20,000 پورې لا پسونه پکښې شته. بیخي ډېر پسونه دي ماشاءالله او ډېر غټ ځای دی. نو بس تاسو را سره ګورئ، بیا به یو ځای ودرېږم، پوښتنه به م وکړم، د دې وزې پوښتنه به م وکړم. حاجي دا په څو ده؟ دا پر دې باندې اختر کېږي؟ په څو تا وویل؟ 8,500 په 9,000. دا ښه پسه دی ماشاءالله. بس نو چې هر څونه پکښې ګرځې، بس شاوخوا ټول دغه پسونه دي. او زه به مې پکښې وګرځېږم، یو ځای به ښه چې ښه ګران پسه وي هغه به درته بیان کړم د خیره، چې ښه تیار شوی ماشاءالله. ښه پسونه ولاړ دي. چرۍ ته ګوره، دا به پوښتنه وکړم زه ځینې. دغه په څو دی؟ دا تاسې دې خوا ته راوستی و؟ دا سپین 14,500. دا څه شي دي؟
سیابندي د دې غوښه توره یا و دغه تا په 14,500 وښوی دغه نس یې ولې داسې ولاړ دی سیابندی دی بس دا دی موږ هم پکښې ګرځو کوشش کوو چې هغه خو ښه پسونه وو ماشاءالله هغه تور پسه چې وو تقریبا په 15,500 افغانۍ اخري ورکوئ نو هغه ښه پسه وو بیخي خوندور و هغه یاره دغسې یو 7 منه غوښه شاوخوا بې کړې وای زه چې څونه فکر کوم نو توره د هغه ګنج دی یا مرته پراته دي چې دي ماشاءالله بس سایه ته پراته دي څونه کوچنۍ وزه ده وینې ده دا د مخ دا د دې قیمت څو دا میاشت ده واه سږ کال انشاءالله ارزانه دي او سل په سل کې پسه ارزانه او ماشاءالله و تقریبا دا په دې کې په څو دي بس دغه رقم یې نرخونه دي وزه ولاړه ده وینې داسې ښایسته وزه ده ماشاءالله اوس نو په ټوله ګنج کې وګرځېدم شاوخوا دا د سپیشل پالودم خرڅېږي دا خرڅه په څو ده قیمت یې جوانه ده یا و 1,40,000 افغانۍ ماشاءالله څونه ښایسته چاغ دی نو قیمتونه بیا کیدای شي ستاسو سر په خلاص شوی مقصد ښه پسه تر 16,000 تر 18,000 افغانو پورې او دې خواته بیا وښ دی دا به هم فکر کوم خرڅوي نو د نږدې نو ما هم تر اوسه غوښ نه و لیدلی
اهو ده الصوت الصوت دا بیا مڅو دي دا مڅو تتوالى زي دا څونه غوښه دي عادي بس يفوت على أفكار الاستياء فقاش وجه مسألة غير كده يودا أختار بس خرب على هذا نرايس كم يوم خاص بي دا د موږ په ګنج کې وګرځېدو نرخونه مې درته معلوم کړو دوړې دي پکښې زیاتې داسې دوړې دي بیخي سختې دوړې دي تاسو ترې وینئ چې نو نرخونه و د پسو ده تقریبا د 9,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ څخه ونیسه بیا لا یې تر 16,000 18,000 افغانو پورې هغه یو تور پسه چې ما در ښکاره کړې 15,500 افغانۍ یې ویله ښایسته پسه وه یو دانه جوانه و په 1,40,000 افغانۍ شاوخوا دا یو دانه څونه غټ غوا ده که غویی دی غویی دی ولاړ هغه جوانه چې ما درته وویل هغه تقریبا په 1,40,000 افغانۍ و ماشاءالله ډېر ښایسته جوانه و داسې چاغ و چې کم از کم یو 15 منه غوښه به زما وکړي نو دا و بس د کندهار ښار د قربانیو هغه حالات چې در باندې ومېږدېدل د ګنج پای دی دلته موټر درولی و د دغه سره څه تر پایه مې ټوله ګنج در باندې ولیدی مازدیګر دپاره دا ښه ځای دی دا به نو دلته چې بس دی پسونه و شیان خرڅ کړي نو بیا به دا کلچې و دا شیان هم پسې رانیسي سره اخیستی ده هلته ورته ګوره درک یې ولاکه معلومېږي چې پر کوم داس راځي بس موږ هم ګرځو دلته بیخي غټ بازار جوړ سوی دی ما دونه فکر هم نه کوئ د سړکه څخه معلومېږي نه داسې ورته وګورئ مټان دي دا بیا کوم ماډل شینواري دي که څه شته د ګنج عمومي لاره دا ګنج چې دی په نساجي کې دی نو څونه غټ بازار ته جوړ سوی دی پښه مه راوړوه موټر باندې بژاژ دی د اختر شپې او ورځې دی د قربانۍ اختر دی موږ هم بس د ګنج څخه راووتو او د ګنج کوڅې مو ولیدلې چې زیات رش پکښې ډېر غټ ځای جوړ سوی و د سړکه څخه نه معلومېدی نو بس نرخونه مې درته وښودله او هغه پسونه مې درته وښوله چې په دغه نرخ باندې دغه رقم پسه پیدا کېږي نو بس خدای پاک دې وکړي چې ستاسو سر په خلاص سوی نرخونه یې در معلوم سوي او ولاګ مو خوښ سوی نو انشاءالله بس د اختر د سیریز ولاګونه به د خیر سره کوو نو د اختر د شپې او د عرفات د ورځې دا ولاګونه انشاءالله درته جوړومه نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو یې راسره تعقیب کړئ یوه خبره بله دا چې غواړم په اختر کې ولاړ شمه د نورستان خواته نو د نورستان ولاګونه در سره شریک کړمه نو تاسو به خبر یاست چې په افغانستان کې تر ټولو ښایسته او بهترین او تک شین ځای چې دی هغه نورستان دی که څوک غواړي چې زموږ دا د اختر سفر او دا د نورستان ولاګونه سپانسر کړي زما نمبر چې دی پر سکرین باندې ستا د وټساپ نمبر اړیکه راسره ونیسئ نو بیا به انشاءالله نور جزئیات دورې د خیره سره ورته ووایم نو بس دا اوس زموږ د
نن ورځې د ګنج یو ولاګ. تر بیا د خدای په امان ښه وخت. بای بای.